نن به ما سره واده کوي هلکه د چا پکې مور او پلار جمدي دي یا دواړه یا یو دا فکر کې د چا جمدي وي زه الحمدلله نو نن نه پس به داسې کوې چې مور او پلار له ماسخوتن په اوږو او په دې خپو یو څو لاسونه ږدې چاپي به وله کوې به که خیري نو مور به درته وي او پلار په بچو په اړه خفه کېږي چې مه کوه خو تاسو به نه که تاسو وایئ چې موږ د استاد جي نه اورېدلي په دې اوږو به ونه لږ لاس ږدې زور به ورکوې چاپي به کوې او په دې خپو به وله چاپي کوې دغه نه بیا لکه دغه اوس د مور او پلار دعا خدای پاک قبلې په دې به د مور او پلار او ستاسو تعلق هم جوړي ښځو له خوا هم تاسو کوئ ښځو له کوي ډېر کوي خو څوک نه وایي ښځو له کوي ما ته په خپله ما شاګرد و لکه ته نه کوې ښځې له زوی مولوي صاحب وایي بس نه مې رښتیا وایه یاره وایي چې اوس غریبه ټولو صوباړې وایي او ټوله هغه جامې وینځي او وړاغږي او منډې ترړې وایي چې ماسخوتن راشو نو خامخا په دې خپو وله یو دوه لاسونه ږدمه ای مې بې غیرته بې غیرته تا له به زور کوي که ته به وله زور کوې نوې ستړی سوي نه ما له کار نه کوي ما ستره نوې هلکات چې څومره دې خفه کېږې ما دا ټول په دې غم استه دي خو ال څوک نه وایي خیر دی څه بل ده بده نه ده نه وله زور خو مور له پلار له به لازما چافي کوي په دې خپو او په اوږو به ونه لاس ږدې کوئ به انشاءالله که نه ټول انشاءالله دعا به ورته غواړئ چې مورې دعا راته قسم دې د مور او پلار دعاګانې قبلېږي او خیرې هم ګورې قبلېږي دا قانون دی مور چې راته دعا وکړي د عبدالرحمن سدیس نن دا لوی نن سبا کې د حرم شریف امام دی د بیت الله شریف نو دې د تاریخ راځي چې زره کوټ هم ډېر روان و نو یو ځل مې مور وړاغه ګله او کټوۍ باندې کړې وه نو ما شګې را واخېستې نه مې ورته وړو کې واچولې نه مې په کټوۍ کې واچولې نو چې شګې دې واچولې کټوۍ کې کټوۍ تباه شو یو څوک نه شي خوړی او چې وړو کې دې مو واچولې بیا څوک چېرته خورې وی مور مې ډېره زیاته غوسه شوه خو خیری راته ونه کړه وی عبدالرحمنه ډېر روانې خو الله پاک دې د حرم امام کا وګوره خدای د حرم امام نو د مور دعا هم قبلېږي د مور خیره هم قبلېږي زموږ په کلي کې اوله په مور به یې وال مور به یې غریبه منکره راله داسې به یې وواله زخمي به واجده نو بیا هغه زوی یې ناجوړه شو نو ما ته چاوې تپوس ته یې لاړ شم ما یې د دې سپېره تپوس زه نه کړو دغه ظالم دی دا خو مور یې وهلې د مور به یې ورته کوله نو ما ته یو مقتدي وي نه که نه وی تپوس ته تماشه خو یې وکړه که نه مې څه چل دی وی لیوني سپي چې چلې د کټ کې پروت دی نو وی د دې خېټې نه د لیوني سپي چنګار راوچتېږي حالانکه لیونی سپی چې څوک وخوري نو خېټه کې سپي نه پیدا کېږي داسې د خلکو مشهوره خبره ده سپي په دې نه پیدا کېږي لیکن دا خدای پاکه خلکو ته ښوله چې ده د مور بېعزتي کړې د مور حیوانې ده نو راشئ اوس یې وګورئ یقین وکړه ما ته یو کس ته ګڼو کسانو وي چې غوږ خېټې ته ورنږدې کړې نو د کوترو د دې سپو د بچو اوازونه یې د خېټې نه راوچتېږي او چېرته یې به یې غواړې مړ شومه هسپتال ته به یې ډاکټران له یوړو هغوی وې کور ته یو سره د علاج نه کېږي بیا مړ شو د مور او پلار قدر به کوئ او احترام او عزت به کوئ خو د مور او پلار قدر او احترام عزت به څوک کوي هغه څوک ورکوي چې د قرآن او دین نه خو خبرې کوي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه نو یو سړی راغی حضرت عمر صاحب پې شکایت وی دوی ووالم هغه اډر وویست ښه ده عمر زمانه د عدل انصاف او دوی به لږې شو پلار به وایي ورشه د ده زوی راوله زوی یې والا راوست چې راوست هغه د تکې تورې خپې او تور مخ او تور لاسونه نیولي او خیرن خچن او یو غټ کوټک ورسره لاس کې حضرت عمر صاحب ورته وایي دا دې زوی دی وی یو صاحب ده وواله سره یې وینې کړ هغه ته یې وایي ستا څه نوم دی وی زما نوم جعل دی جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي ګونګټ خو پېژنئ که تور غوندې شوي د دې سوټو نه یې فوټبال جوړ کړي په سویمه ډغرې ورکوي نو هغه پلار ته یې مخ ورواړو وي دا نوم دله چې ایښی دی وي دا مې دی بابا راله ایښی نو پلار ته یې مخ ورواړو د خدای نیکبخته تا د دوی د جعل نوم ایښی دی تا سره ښکلي نوم چتلو جعل ښکلي نوم به ایږدی په نومونو کې ښایسته نوم حضور پاک فرمایي عبدالله و عبدالرحمن دی یا د صحابو نومونه کې دی یا د پیغمبرانو نومونه کې دی نو تا یې ده بېله جعل نوم نو هغه سړی ورته وایي وی دا زما یو ویل ده و زما خوښه وه نو ما پې نکاح وتړل نو دا شی ترې پیدا شو نو چې څنګه دی نو هغسې نوم مې وله کېښود عربو به د انسان شکل ته کتل نو هغسې نوم به یې ښوده د یو انسان به ښکلی و نو ابیض نوم به یې کېښود جینۍ به ښکلې وه نو بیضا نوم به یې وله کېښود که یو انسان به لږ تور و
اسود نوم بیا کېښه. ښځه به توره وه نو سودا نوم بیا وله کېښه. دا نومونه به هغې ښودل. نو ما وله دا نوم کېښه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلک ته ویل که دا مخ لاس دې تک تور نیولی دی خیرن خچن ته اودس نه کې؟ وی صاحب اودس څه ته وایي؟ وی دې خو اودس نه پېژنم. وی مونځ وی زه خو مونځ نه پېژنم. نو پلار ته یې وله مخ راواړوي غلطي ټوله ستا ده. تارې زیزوی ته اودس او موندلې خو وی سرمن دې وباسم پورې که د اول دا مسله حل کوم چې دا دته ولې والې. ای ما ته خو یې نه مونځ کړی نو اودس زه خو په دې نه پوهېږم. وی دقه کوتک یې را کړی دی او خره یې را کړی دی. چې ځنګل ته دا خر بوځه او دا سره وه او کار پې کوه. نو سار په دې خرو مزدوري کوم کار پې کوم بیا ځنګل ته بوځم سره وم او ماسخوتن یې راولم. دقه کوتک یې را کړی دی خرې را کړی دي نور خو یې ما ته څه نه دي خبر. وی دې پلار مې راته وی دا پلار دې ولې والې؟ وی صاحب ما خو نه دی والې. وی هغه سر وین نه صاحب وی دا خو داسې چل دی. وی دې پلار ما ته وی چې دا خره سره وه او کار پې کوه او که کله یې دا خره یو بل سره په جنګ شي نو دا خره په یو بل چکونه لګوي. زه یو کال تللی وم د مدین ته هلته مې شپه وه د سیند په غاړه. نو سهار چې مې مونځ وکړه نو داسې ګر چهل قدمي مې کوله ګرځېدم نو هلکانو خره جنګوله. وی د خرو جنګ مې په لومبي ځل ولیده. بیا خو مې خلاص کړل هغوی. اوهو دا د چرګانو د ستو به دې هېر شي. یو بل باندې په دې غوږونو چکونه لګول او یو بل ته به یې شا کړو چې غرض به شي دا دواړه خپې به یې ولې د خېټې لره وبرول. بیا مې خلاص کړل شي. دا جنګول ګورې ګناه ده ښه. رسول الله مبارک نهى رسول الله صلی عن تحریش البهائم. څاروي چرګان مړزان چرګان او دا بل خلک څه جنګي سپي دا به نه جنګوی. دا ډېر سخت ظلم او ډېر سخته ګناه ده. یو زمانه کې د دې ډېر زیات رواج اوس خو پته نه لګي. ما یو ځل د چهارشنبې میله په هغه وخت کې دغه ته سر لګېده د نوښار روډ باندې به وه. نوښار روډ باندې به چهارشنبې میله لګېده نسبت اډې سره. نو هلته مې قربانۍ له څاروي اخېسته ملګري را سره تللي وو. ما څادر وایو تسبیح را سره لاس کې وې د څادر کې داسې دننه هغه مې اړولې. یو هلک ما له راغی وایي جنګې مې څه مازدر یې سره هغه ویې ده سره مړز دی په لاس دی او ما تسبیح اړول. نو ما زر هغه څادر لرې که مې را دې خوا شه چې هغه تسبیح ولیدې منډه یې کړ. یعنې دومره دا چرګان دا څیزونه به خلکو جنګول. دا سخت جرم او ګناه. زه د ویسا کې نه ته حقیقت پې ویسا کې پاټک کې مې یو کال هلته یو مدرسه کې درس و. هغوی به چرګان جنګول. هغوی وله د تانبي نوکونه یې ښودي. د تانبي نوکونه چرګانو اما په خپله لیدلي او په لکونه روپۍ به یې پې اخېستې. اوهو بیا دا خو لوی ظلم کوي ظالمانو زیاتې کوي. حضور پاک ګوره په حیواناتو هم رحم به کوې په انسان به هم رحم کوې. دې نه منع شوې ده. نو دې پلار راته وایي چې دا خره دې کله په جګړی شي نو په یو بل چکونه لګوي. نو دا کوتک به اوچتی و دې منده دی وله بری نو دوی به یو بل پرېږدي. نو زما خره چې یو بل سره په جګړه شي نو دا کوتک اوچت کړم دې منده یې وله راوبرم نو خره یو بل پرېږدي. وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بېبې مې یو بل سره په جګړو د یو بل ګرېوانونه یې نیولي. مې بابا پرېږده مور مې ده نه یې پرېښوده. مور یې پرېږده پلار مې دی نه یې پرېږدم. نو ما هغه چل وکړه کوتک مې اوچت کړ چې د منده به راوبرم چې دواړه یو بل پرېږدي. او د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر. ما خو په قصد نه دی والې ما خو خلاصې کړه خلاصې مې کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه وایي پلار ته یې غصه شو وی غلطۍ ټول ستا دی. که تا دا بچې مونږ له راوستې وې مسجد نبوي ته دې صفې ته ما به ورته یو دوه درې ایتونه ښولي وو. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله په دې ایتونو کې څه وایي؟ الله وایي زما د حق نه پس دویم نمبر حق په بندګانو کې د مور او د پلار دی. مور او پلار سره به ښه سلوک کې خبره به یې منې قدر به کې عزت به کې. او که دا مور او پلار دواړه یا یو کس پکې بوډاګان شو اف به ورته نه وی اف 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 پر نه وی اوږه به ورته ټیټه وړې. د الله نه به سوال کوي چې یا الله زما دا مور او پلارو او زه یو وخت ماشوم هم په مې رحم کړی دی خدای ته پې رحم وکړه. نو که دا دې راوړی او ما ورته دا ایت ښولی وي نن به یې ستا هم قدر کو د مور به هم قدر کو. لیکن تا دوی ته دین نه دی ښولی شریعت او اسلام دې ورته نه دی ښولی نو په ته یې د خر ګمان وکړو په مور یې د خرې ګمان وکړو
چې خر او خره خلاصو منده به له کوتک رابری نو تاسو له همدې منده کوتک رابرولی نو زما وروڼو بنیاد دا دی د دې خلکو ته وایم خو زمونږ څوک مني نه زم دا خلق مهرباني وکړي په دې خپلو بچو حفظ وکړي حافظان یې جوړ کړي علم وکړي عالمان یې جوړ کړي دعوت و تبلیغ سره یې وتړی تبلیغ سره یې یو ځای کې شامل یې کړي چې دې دیندار شي نو ستا بچې به شي ستا قدر او عزت به کوي د مور قدر او عزت به کوي چې دې بېدینه لوی شو نو دې مور څه پېژني او دې پلار څه پېژني یا خو پلار ته د میخو مزدور وای بیا خو که مور والا خدمت کوي نو مور ده او که کله مور غریبه د خدمت نه پرېوته نو بیا د مور پروا نه ساتي که پلار والا ګټه کوي نو بیا باباجي دی بابا دی داجي دی او که پلار والا ګټه نه کوي خدای شته که پروا پې ساتي او چې کم د خدای نه یریږي او قرآن یې ویلی دی او دینداره دی ښه ماحول کې پاتې دی نو هغې کې شاذ و نادر به هغې کې هم دوه درې وي هغه به نقصان وي خو اکثریت به د مور او د پلار خیال ساتي او قدر او عزت به کوي نو ما سره خو تاسو واده وکړه که خیر انشاءالله ښه نو